سي د خپل د ملت په درد باندې دردمن سي نن راجیک سي د امریکانو وحشت وغندئ دا هر څه په زور باندې کیږي دا په رضا نه کیږي اسلام په رضا نه ده راغلی وچ په زور راغلی ده په زور باید عملي سي پاک په لاس د امریکایي په څنګ کې د اردو عسکر مرداروم دا افغان وژنه ده دوی بسته کلی د ما ختموي دا افغان وژنه نه ده زه چې د امریکانو جاسوس مرداروم دا افغان وژنه ده زه چې خپل قاتلان وژنم دا افغان وژنه ده دا څنګه افغانیت ده دا تنه تاسو ته راغلې تاسو چې په اروپا کې سپي مینځئ تاسو افغانان یئ زموږ غازیان چې دلته سینه په سینه مخامخ د امریکانو سره په جګړه بوخت دي دا پنجابیان دي تا هلته سوسیال او د کلیسا مزدوره ته سوسیالو ته ناست دی ته د کلیسا خیرات ته ناست دی ته سپي مینځې ته د غرب کاسلیسې ته رښتینی افغان یې او د موږ غازیان چې سینو پورې بمونه تړي هغه نه دي افغانان هغه وژنه د هغوی کورونه بمباروه کلي یې بمباروه جوماتونه یې بمباروه او د ملي اردو عسکر خاین غلام جاسوس د امریکا او د رولاغني منډاتونکي هغه چې مرداره هغه افغانان دي دا څنګه افغانیت ده چې ته افغان شولې زه افغان نه یم زه چې نه جنګېږم زه افغان نه یم زه چې د امریکایانو تر څنګ د سوسیال خورو تر څنګ د کلیسا د مزدورانو تر څنګ د صلیبي جګړې تر څنګ ولاړې او ما وژنې ته افغان یې دا به څنګه درسره ومنم مار دې داسې روا ده لکه د لیوني سپي چې روا ده سوسیال خوره زنګ درته وهمه بیا یې جګوئ نه لالا دا ولې افشان مې خلاص بې غیرته خلک وشرمېږئ مارک تاسو د دې ژوند نه چې تاسو اختیار کړی ده تاسو د امریکانو په وحشت باندې خوشحالي څرګندوئ سلامونه احترامات دردېدلی زړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم سلام دردېدلی زړه د موږ موضوع نن په غلام اردو باندې د عجیبه منطق تاسو ولې اردو اربکی او غلامان وژنئ دا خو افغانان دي عجیبه منطق ده لکه څنګه چې د امریکانو د عسکرو پر ضد جهاد فرض عین دی بلکل همداسې د دوی ټولو کورنیو غلامانو په ضد هم جهاد فرض عین دی دا که د حکومت عادي کارکوونکي دي که پولیس دي اربکیان دي که د ملي امنیت اردو او سفریک په نامه غلام او مزدور عسکر دي که د چا د عقیده وي نو هغوی د عقیده تجدید کړي دوی خو محترمه موضوع خوندوره موضوع ټاکلې ده او خوندوره موضوع مو ده یقیني هم او بل د قاري صاحب د شهادت مبارکي ټول مسلمه امت ته زه وایم خصوصا د لوګر او د محمد اغې د ولسوالۍ غیرتمند خلکو ته وایم قاري صاحب د یو کس نوم نه و قاري صاحب د یو نظام نوم ده قاري صاحب د یو نظریې نوم ده او قاري صاحب د یو مقاومت نوم ده د یو مبارزې نوم ده نو قاري صاحب یقیني چې د هغو کسانو څخه و چې مثال موږ فخر پرې کوو افتخار پرې کوو پاتې شو دا خبره د خیاطانو خبره د نبي علیه الصلاة والسلام کوم حدیث ته چې په کوم لوښي کې سپی خوراک وکړي نو هغه وایي په خاوره باندې پکېږي هغې بل شی نشته د نن سبا نړۍ ټول کفار ورجګ شول ټول ساینسدانانو ټول ډاکټران ورجګ شول د سپي باندې خوراک وکړو بیا هغه لوښی